افغانستان کې خراب اقتصادي حالات، اته ماشومان له لوږې مړه شوي. خو چېرته؟ سلام ستړي مه شئ. یو خورا بد خبر دا دی چې د 8 ورځپاڼې د راپور له مخې د کابل په جنوب دشت برچي سیمه کې اته ماشومان د لوږې له امله مړه شوي دي. ویل کېږي دې ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 او 11 کلونو ترمنځ دي، 4 هلکان او 4 نجونې شاملې دي. د معلوماتو له مخې د دغو ماشومانو مور او پلار مړه شوي وو او یتیمان وو او نور نږدې خپلوان یې هم نه وو. دوی د یادې سیمې په یوه هدیره کې ځایي خلکو خاورو ته سپارلې دي. دې موضوع ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه له ځان سره لرل. خلکو په دې اړه ویلي چې دا ډېر د بدبختۍ او خفګان ځای دی چې یتیمان دې له لوږې مړه کېږي، خو څوک دې له حاله نه وي خبر او څوک دې لاس نه ورکوي. ځینې خلک بیا وایي چې هېواد کې لا هم ډېرې داسې کورنۍ شته او ویره شته چې دا ډول پیښې به ډېرې شي. په هر حال دغه راز یاد دې وي چې وروستیو کې هېواد کې اقتصادي وضعیت نهایتاً خراب شوی، کاروبار نشته، د بیکارۍ ګراف لوړ تللی چې له امله یې افغانان د یو بحران خواته روان دي او حتی ځینو ځایونو کې خلکو د سخت غربت له امله ځان وژنې هم کړې دي. پکار ده چې ژر د افغانستان روان اقتصادي بحران ته یوه حل لاره پیدا شي، که نه خدای مه کړه د سختو غمجنو پیښو شاهدان به اوسو. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم، پلو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.